سلامونه درنو لیدونکو، نن غواړم زه تاسو ته د میو یا ماشو سوپ هم ورته ویل کېږي، نو از په قاشق هم خوړل کېږي، ښه مزه کوي او له ډوډۍ سره وخوري. پخوم یې. دلته ما راخیستي دي تقریبا دغه پیالې باندې یوه نیمه پیاله همدا ماش، او ورسره سي ده روب او زنجفیل، او دا هم یو دانه غټ پیاز مې ورته میده کړی ده، سور کړی مې هم ده تیار، او دا هم سره مرچ او دلمه مرچ وچ، او دې نه علاوه چې ده دلته تاسې وینئ لږ څه مې ګشنیز له ماشینه ایستلي دي، او دې نه علاوه چې ده یو لیمو، یو دا دلمه مرچ ورچوم، او دا هم سور مرچ ښه تریخ ده، او ډېر کم تقریبا دغه ده، ډېر کم 2 غوزیکۍ هم وږه، دې له خاطره وږه کنې په ډال کې وږه ډېره ولیږي. ما ځکه کمه راواخیستله چې د دې ډالو لپاره ما یو رقم مخصوص قورمه ورته وایي، دا په آسیایي دوکانو کې په خارجي دوکانو کې هم شته، او زه مطمئن یم چې په ټوله اروپا کې به په خارجي دوکانو کې هم شته، آسیایي کې هم شته. دا یو رقم له هندوستانه راځي، د سریتاس په نامه باندې ده، او د قورمه پې لیکلي دي، چې دا په دې ډالو په دې سوپو دې شیانو کې ډېر زیات خوند کوي، او دا که پام وي هغه د هندوستان ډالونه ډېر یو مخصوص خوندور خوند لري، چې په دې کې هغه ټوله هغه کوم شیان چې دوی په ډال کې استعمالوي هغه ټوله په دې کې شته، نو وږه هم لري، نو ځکه ما دې له خاطره وږه کمه راواخیسته. او دا هم د همدې مسالې چې ده د دې قورمې چې ده مخصوصه مساله ده، چې دا به هم ورته د نیمه د چای قاشق ور واچوم، ډېره به نه ور اچوم، چون دا چې ده د دې بوتل لپاره ده، بسه د ټوله بوتل لپاره ده. او دا هم دا مساله ده چې پیاز او وږه ټوله لري، دا همیشه زه په دې کې استعمالوم، او لږ څه کورکمن او مالګه. خو تر هر څه مخکې به زه اول چې ده د می په اوبو کې وایشوم، می به جلا ایښوم، او دا بل دیګی مې هم راخیستی چې په دې کې به یې دغه مواد چې مې راخیستي دي او روغن څه ووایي څه به وایي دا به یې ورته سره کوم. نو اول به زه دا ماش دلته واچوم، مثلا رقم دا به ټوله په شان زه دلته ګوره ټوله مې یو ځای واچول، دا مساله هم ګوره ډېره کمه ور اچوم. البته بعضې خلک مساله یو څه سره کوي، خو زه نه غواړم چې سره یې کړم، او دا هم په غوړو کې سره کوي، هم کورکمن، او دا هم او اوس به هم د هندي مساله هغه قورمه دا مې ور واچوله پسې، او دا هم دلمه‌ای مرچ، دلمه‌ای مرچ که شنه یي که سره یي البته مهم هم نه دي، خو زه یې ور اچومه دې لپاره، خیر که لږ څه داسې غټ غټ هم وي چې پکې ښکاره هم شي، هېڅ مهمه نه ده هم. او دا هم سور مرچ، دا ډېر زیات ترخ دي، دا مې پسې ور واچول، دا هم وږه، دا خو ټوله تیار هغه سول، ریزه او سره یو ځای مې کړل، دا د تاسې وینئ، او مالګه. لیدونکو دا دیګي کې مې غوړي راخیستي دي، او غوړي هم تاسې وینئ ډېر زیات نه دي، ډېر کم دي، یعنې په دې ملاقې باندې یوه ډکه ملاقه غوړي دي. غوړي دومره هم نه ور اچومه، خو زه وایم د دې لپاره چې خوندور راسي، بیا په اخره کې زه لږ څه مایع کوچ ور اچوم، نو هغه بیا پکې ښه خوندور راځي. اوس دا شیان چې مې ټول یو ځای کړل، دا به دلته واچوم. لیدونکو بعضې خلک چې ده د دې ډال ته چې پخوي، که د ماشو ډال یې، که د بل رقم میده منصور ډال به یې ورته څه به یې دې شیانو ته یوه قاشقه کانفلور لا وړه هغه کوي، نري کوي، او هغه بیا د ډال ته ور اچوي، هغه البته سره کوي نه، مثلا په اخره کې چې ده دیګي ته ور اچوي چې دا ډال په یو رقم داسې ټینګ سي. اوس
نو ما خو دا کار نه ده کړی یعنې هغسې هم تاسې کولی سئ هغه ما خپله خوښه دلته خو مو ماشي شي دي چې دا باید ښه ډېر وایشي د دې درجه به یو څه ټیټه کړه په نرمه درجه وایشي او دا به لواب به دغسې ورته تیار آماده کړم په اخره کې تاسو به راسره یاستئ چې بیا دا هم دلته استعمالوم او پیاز چون سره کړي مې دي تیار دي نو پیاز هم بیا په اخره کې په سر یې ور دا د ماش ښه حل شول دا تاسې وینئ ښه مې حل کړل البته بعض خلک یې فکر کوم دا پوستونه ایسته کوي خو ما له پوستو سره هغه کړل که نه بعضې وایي شوی دا پوستونه یې په سر کې کولی سي چې لرې کړي خو نه ما له پوستو سره پاخه کړل او دا هم هغه لواب چې مې ورته جوړ هغه لواب ده او دا نیم لیمو او دا هم پیاز اوس ور اچوم غوړي ما کم ور اچولي ول مثلا که غوړي ډېر ور اچوئ هغه مو خوښه خو زه غوړي چون کم مې ور اچولي ول لږ مې زړه غواړي چې لږ څه مایع کوچ هم ور واچومه چون لږ خوندور راسي دا رقمي د سبزیانو لپاره دي مایع کوچ دي دا ډېر خطرناکه نه دي مقصد داسې لږ باید دیګ ته ور واچوو دیګ خوندور کوي ګوره ډېر کم مې ور واچول البته چې څوک شکر او کلسترول دا مشکلات لري هغوی خو یې باید ونه خوري خو د ځوانانو لپاره چې ورزش کوي بیا نو دا شیان ښه دي دا وطنونه ساړه دي اوس به نو دا ډال تقریبا یو 15 دقیقې داسې دم اوم مې لکه څوک چې وریځې دموي ټیټ اور لاندې ویشتو دوستانو دا د ډال تیار سو پوخ سو ډېر خوندور راغلی ده نو خدای دې چې تاسو په دې طریقې زما دا پوخ کو خوښ شوی یم یو په سر مې یو څه تازه دڼیا او شبیت پرې واچول نو تر بلې ویډیو پورې تاسې زه په خدای سپارم په خدای په امان ښه وخت